موږ د یوجیني الکسیویچ فیدوروف سره خبرې کوو. یوجیني الکسیویچ د روسیې د پوست کرنل دی. یوجیني الکسیویچ د اقتصاد په برخه کې کاندید دی. د روسیې پارلمان د ټیټې خونې غړی، د دولتي دوما د بودیجې او مالیاتو کمیټې غړی او د روسیې فدراسیون اصلي دولتي سلاکار دی. دا زموږ لومړی مرکه نه ده. موږ له تاسو سره ډیر ویډیوګانې ثبت کړي دي شاوخوا 2 کاله مخکې. او ولې زه نن ستاسو خواته راغلم همدا په 2015 کال کې هو. نن د 2015 کال جون میاشت ده. ځکه چې ستاسو ډېرې وړاندوینې او اټکلونه سم ثابت شول. نه ټول نسل په سلو کې، خو بیا هم ما ستاسو خبرې له ډېرو نورو سیاستوالو شنونکو او د یوټیوب چټیانو سره پرتله کړي دي. یعنې له مختلفو خلکو سره ما له ټولو سره پرتله کړې ده. او دا څرګنده شوه چې ستاسو د پخواني وړاندوینو فیصدي ډېره لوړه ده. تاسو له ټولو مخکې یاست. ستاسو ډېرې وړاندوینې د اوسني حالت سره سمون لري. یعنې هغه څه چې تاسو وړاندوینه کړې وه هغه یا خو پوره یا نیمه پوره شوې ده، سمه ده، یا پوره شوې ده خو لږ څه په بله بڼه، خو بیا هم دا پیښه شوې ده. او زه البته دا راته جالبه ده چې تاسو ولې داسې وړاندوینه کولی شئ. ښه ته په څرګنده توګه لیدونکي نه یې، سمه ده، نه کوم ډول ستوپ ونه هیڅ نه. دا تاسو د ځینو ملاحظاتو څخه پرمخ ځئ. ستا راز څه دی؟ موږ له ساینس څخه پرمخ ځو. ساینس تل تاسو ته ځواب درکوي، ځکه چې ساینس یو سخت فورمول دی. هلته 2 × 2 = 4 دی. هغه څه چې موږ یې وړاندوینه کوو هیڅ پیچلي نه دي. هر انسان چې دا طریقه زده کړي، او موږ دلته د ملتونو د سیالۍ د علم پر طریقه تکیه کوو، د انسانیت د تاریخي جوړښت پر اصولو چې انسان څنګه په ځمکه کې ژوند کوي، د خلکو ترمنځ د دولتونو ملتونو ترمنځ اړیکې څنګه دي. نو ځکه په دې رفتاري الګوریتم کې انګیزې د ټولو لپاره یو شان دي. د هدفونو د ترلاسه کولو لارې بېلابېلې دي. نو ځکه دا خبره هغه کسان ښه پوهیږي چې په دې برخه کې مهارت لري او تر ټولو نږدې تاریخي پوهان او حقوق پوهان دي. هغوی به هم تاسې ته له مخکې نه ټول وړاندوینې درکړي. هیڅ مشکل نشته که تاسې په دې علم په دې ریاضي کې ډوب یاست. هر څوک نشي کولی نلونه جوړ کړي، خو داسې پایپ فټه شته چې دا کار کولی شي. دا ځکه نه ده چې هغوی نابغه دي، بلکې ځکه چې هغوی دا کار کوي او دا موضوع یې زده کړې ده. دلته هم همداسې ده. یعنې موږ پوهیږو چې د ملتونو ترمنځ اړیکې څنګه روانې دي، او موږ پوهیږو چې دا اړیکې د څه له لارې تېرېږي او د دې اړیکو پایله به څه وي. تاسې پر څه باندې تکیه کوئ؟ د ملتونو سیالي. دا څه شی دی؟ راځئ داسې وکړو. د ملتونو د سیالۍ تیوري. خلک د ځمکې په مخ په ټولنو کې ژوند کوي چې قبیلې ورته وایي، او وروسته بیا دولتونه جوړ شول. اوس دا ته ملتونه وایي، یعنې دولتونه ملتونه. لکه څنګه چې حیوانات پر موډل یا ګروپونو کې ژوند کوي. دا د هغوی د ژوند طریقه ده. او دا ډلې یا ټولنې یو له بله سره سیالي کوي. دا سیالي د ژوند په چاپیریال کې په طبیعت کې سیالي. دلته یو سړی له دې مخکې په ایالتونو ملتونو او قبیلو کې د سیالۍ له لارې ژوند کوي. ښه دا هغه دولت دی که موږ یې د څارویو نړۍ سره پرتله کوو. دا یو ډول ډله ده، سمه ده، د مچیو یو ډله، یا دا د لیوانو یو ډله ده. دا د میږیانو غونډۍ وګڼئ. نو دا انسان که وغواړو ساده ووایو په دې میږیانو غونډۍ کې ژوند کوي او له نور میږیانو غونډیو سره سیالي کوي. او د ارتقا په نتیجه کې نن سبا له دغسې میږیانو غونډیو څخه یو 9 پاتې دي. یعنې تاسې ټول دولتونه حساب کړه. هو هغه چې د ملګرو ملتونو سره ثبت دي. سمه ده. ښه ده هم سمه ده. نو دا د ملتونو ترمنځ سیالي ده. هو دا د ملتونو ترمنځ سیالي ده. او له همدې ځایه د بشریت ټوله ژوند دا پرلپسې جګړې دي. د دې سیالۍ روښانه مثال همدا جګړې دي. تاسو هر تاریخي کتاب واخلئ او هلته معمولا په پای کې د تاریخي پیښو لنډیز لیکل شوی وي. او هلته به تاسو ته یوازې د جګړو لړلیک ښکاري. جګړه 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 کوتان سکورول جګړه 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 انقلاب. دا د ملتونو د سیالۍ متمرکزه څرګندونه ده چې د سیالۍ مبارزې تر ټولو لوړې بڼې په بڼه د جګړو په بڼه. ټولې جګړې یوازې د سیمو لپاره دي. یعنې جګړې د سیمو لپاره نه دي، منځګړي هم شته. دوی نه دي، معمولا دومره لوی نه وي. هره لویه جګړه د سرحدونو د بدلون پایله ده، یا که بدلون نه وي نو بیا د کومې سیمې پرېښودل دي. یعنې دا هماغه مبارزه ده لکه څنګه چې حیوانات د خپل ژوند د سیمې یا د کنټرول ځای لپاره په طبیعي ډول جنګیږي، چیرته چې مثلا یو ورمه خپله سیمه په بشپړه توګه کنټرولوي او د نورو حیواناتو د ورنوتلو مخه نیسي. یعنې ملتونه یو له بله سره سیالي کوي او د سیمې محصول د سیمو ترمنځ سیالي ده. د بقا لپاره. ښه په اصل کې دا د بقا خبره ده، لکه د څارویو په څیر. البته وګوره دا بالکل یو شان دی. د بقا لپاره یعنې څوک به ژوندي پاتې شي، څوک به لکه څنګه چې څوک به جذب او تابه کړي. ژوندي به پاتې شي. خو څرنګه چې یو ملت د هغو چینجیانو د غونډیو په څیر دی چې موږ په اړه بحث وکړو، نو په همدې اساس دا د فعالیت قواعد دي. خلک په اصل کې هر ځای کې یو شان دي، که دلته وي که په انګلستان کې که په فرانسه کې. خو د دوی ټولنه هماغه ده، اصلاً هماغه د سیالۍ کړۍ ده. دا ټولنې
او په همدې اساس د سیمې پراخوالی د ټولنې ته د اجازه ورکوي چې بدلون عمومي نور خلک هم جذب کړي که هغوی د دې ټولنې د قواعدو له مخې لوبه کولو ته چمتو وي او په دوهم یا درېیم نسل کې به دوی لا د مخه هیر کړي چې دوی تېر شوي یعنی د ملي ټولنو د بقا لپاره مبارزه د ملتونو سیالي ده. د ځمکې په ټوله خاوره ویشل شوې ده. په همدې اساس که تاسو غواړئ لوی شئ نو تاسو باید دا له یو چا څخه واخلئ. ولې موږ همکاري نشو کولی؟ ځکه چې د انسان د وجود انګیزې لکه د هر ژوندي موجود سیالتي پراخوالی دی. خو ښایي امکان لري چې لیوه له پسونو سره همکاري وکړي، نظریاتي ډول پسونه وڅاري او د هغوی له شیدو ځان ته خواړه برابر کړي. خو په طبیعت کې داسې نه ده. دا ژوند دی. راځئ داسې وایو خدای یا بل څه دا ژوند همداسې جوړ کړی لکه څنګه چې دی. انسان یو ژوندي موجود دی چې د ژوندۍ طبیعت برخه ده له خپلو همدغو چلندونو او اصولو سره لکه څنګه چې په طبیعت کې دي. ماغزه هغه وسیله ده چې انسان له نورو ژوندي موجوداتو لکه پړانګ، لیوه یا خرس څخه جلا کوي او ورته ځانګړتیا ورکوي. خو هغوی هم ماغزه لري. د اغېزمنتوب مختلفې درجې. خو پنجرې، غاښونه، غوږونه شته او بیا یو پیاوړی دماغ هم شته. ښه هدف په اصل کې نه بدلیږي، سمه ده. دا هو هغه څه دي چې ټول ژوندي موجودات د هغه لپاره ژوند کوي، د هغه لپاره انسان هم ژوند کوي. دا هغه څه دي چې زه ورته پام کوم پوهېږي. دا هغه څه دي چې هر ژوندی شی د دې لپاره دی چې یو شخص کلتوري برخه رامنځته کړي. خو دا د پام وړ ده، البته د ژوندي موجوداتو په پرتله زر ځله لوی هو. خو په اصل کې دا معنی او هدف نه بدلوي. دا یو اضافه دی، د اساس لپاره یو اضافه. دا په خپله هدف نه بدلوي. دا په ځانګړي ډول د ملتونو د سیالۍ مبارزې لپاره رښتیا ده. کېدای شي په یو ملت کې د یو فرد لپاره امتیازي مقامونه وي. هغه کېدای شي شاعر وي، لیکوال وي. ټول خلک یې خوښوي. خو دا د کلتوري اړخ پیاوړی کوي او کلتوري اړخ د ملک مقام لوړوي. او د ملت د مقام لوړوالی د همدې ملک په سیالۍ کې مثبت اغیز لري. له همدې امله ملتونه په اصل کې له خپلو کلتوري شخصیتونو سره مینه لري، ځکه چې په جیوپولیټیک تاریخي لحاظ یو غوره کلتوري شخصیت د یو سرتیري په پرتله د ملي واکمنۍ هدف ښه ترلاسه کوي. ښه راځئ چې وایو چې دوی خپلې جلا لارې ته ځي. یو سرتیری خپله دنده لري، یو کلتوري شخصیت خپله دنده لري. خو مختلفې ساحې. خو د دولت لپاره په اصل کې دا د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره یو واحد ځای دی. هر لوی دولت او په ځانګړې توګه یو امپراتوري د دولت جوړونې د راتلونکي پړاو په توګه غواړي پراختیا ومومي. دا اساسي اصل دی، اساسي اصل پراخول. کله چې ته خپل ځای ونیسي چیرې چې ته فزیکي سرحدونه لري، مثلا په دې سیمه کې په یوریشیا کې، نو ته خامخا بلې وچې ته لاس غځوي. دا اصل دی. او په هر صورت هم دا اصل د شوروي اتحاد هم ولې هغوی لاس اچاو په ټوله نړۍ کې انقلابونه جوړول. په افغانستان کې د همدغه اصل له مخې، او نه یوازې په افغانستان کې بلکې په لاتینی امریکا کې او هر ځای او په افریقا کې هم. ځکه دا اصل دی، دا د انسان او ملت د سیالۍ د مبارزې اصل دی چې پراخیږي تر څو نورې ونه دروي. یعنی ته به تر هغه پرسیږي تر څو چې یو څوک چې هغه هم پرسیږي تا ونه دروي. او د ارمانونو د تماس دا شیبه د نړیوالې جګړې په بڼه د شته په پایله کې نوي سرحدونه دي. موږ هلته اړیکه نیسو. اوس تاسو کولی شئ د بهرنیانو سره ډېره اړیکه ونیسئ، کوم چې مخکې داسې نه وه. او ښه ټول عادي خلک په ټولیزه توګه، عادي جرمنیان، عادي هالندیان، عادي امریکایان، تاسو ورسره په عادي ډول اړیکه ونیسئ. دوی تاسو ته هیڅ زیان نه غواړي، زه هم دوی ته زیان نه غواړم. خو دا په سمه توګه دولت د یو سیستم په توګه دی چې په شخړه کې راځي. دوی یو ځانګړی سیالي مبارزه لري. خو کوچنیان یو بل سره نه جوړي. خو که موږ خلک په نورمال ډول له یو بل سره اړیکه ونیسو او له یو بل څخه شکایتونه لرو، نو څه باید وکړو؟ خو دولت ته دا ستونزه شته او موږ د بېلابېلو دولتونو پورې اړه لرو. څوک ژوند وکړي. په دې ژوند کې د همدې ژوند د اصولو سره سم ژوند وکړي. که تاسو نه غواړئ چې په خاص ډول ستاسو په نسل کې ستونزې وي، نو دا معنی لري چې د انساني ټولنې لخوا میکانیزمونه جوړ شوي دي. لکه د بیلګې په توګه غله. دوی هم خپل د اړیکو اصول لري، سمه ده. خو دوی هلته یو بل وهي او وژني، مګر دوی ځینې مقررات لري. او دا قوانین د مثال په توګه دوی وایي د دې قوانینو رسمونه په دوی کې رامنځته شوي دي. دا هغه څه دي چې موږ یې پرو قانون بولو. یعنی له قانون څخه مخکې رواجونه و چې وروسته د ځانګړو علومو او اسنادو په بڼه په قانون بدل شول. زه یو وکیل یم د قانوني اسنادو او داسې نورو په بڼه. یعنی دا هغه له یو له بله سره جګړه کوي. خو دا معنی نه لري چې هره ورځ یو پر بل ډزې کوي. دا معنی لري چې دوی سره جوړجاړی کوي. یو بل یې ویشتل، بیا سره کښېناستل او تاوانونه حساب کړل. دوی دا په پام کې ونیول چې یو څوک څه کولی شي، بل څوک څه کولی شي، ډله او یوې موافقې ته ورسېدل. تاسو د سړک د خوا لوټ کوئ، خراج راټولوئ، له دې خوا زه غلا کوم، خراج راټولوم، له هټیو څخه راټولوم. او بس
جګړه پای ته ورسېده. بیا تضادونه راټول شو. یو له دوی څخه پریکړه وکړه چې هغه لا د مخه هوښیار دی، هغه هلته 500 غله نه و بلکې زرتنه یې درلودل. او بیا یا بله کلمه او یا په بل عبارت یو بله جګړه چې بیا پرې موافقه وشوه. په اصل کې د انسانیت میکانیزم دا ډول کار کوي، یوازې دا قانون بل کیږي. دا د یوې نړیوالې جګړې موافقه ده. که موږ د قانون په اړه وغږیږو، د ملتونو د سیالۍ په اړه، د قانون په بڼه، د هغې د سازمان بڼې په اړه، تاسو د دوی په اړه ځوابونه ترلاسه کوئ چې اوس باید څه وشي. نه یوازې هغه څه چې رومي امپراتورۍ 2000 کاله د مخه وکړل، بلکې هغه څه چې اوس باید وشي. ته پوهېږې ځکه چې یوازې یو سیستم شتون لري. دا ټول یو شان دي. لکه څنګه چې دا معلومه شوه هر څه عموما یو شان دي، دواړه په طبیعت کې او د خلکو ترمنځ او د غلو ترمنځ، د دولتونو ترمنځ هر څه یو شان دي، هر څه اصل یو شان دی او د هر چا کړنې یو شان دي. نو که تاسو د اصول وپېژنئ، تاسو کولی شئ خپله ستراتیژي د همدې اصولو پر بنسټ جوړه کړئ او نتیجه ترلاسه کړئ.